سلامونه نهیلې خلکو خو راپسې شروع کړه د ISI ایجنټ او دا واغه مطلب مطلب چې څه کېدی شي څه پوسټ لکه روان دي لکه لیوني شوی لکه رښتیا ستاسو نه هضم کېږي نه او لګیا یې ما پسې پوسټ کوئ دا څوک راغلل نو هولندا ما پلیز سینډ کوئ به ما ته پوهېږم نه نو دا دومره پوسټ چې کوئ که نه څوک دي اوکې نو دا په ښه ځای کې مصرف کړئ لاجیکل جواب راکړئ ځکه چې دا خو نشي کېدی که نه چې تاسو به لکه د PTM په نوم د لوی فنډز اخلئ او اسایلم به اپلای کوئ او بیا چې دی هغه به کوئ د خلکو ته به وایئ چې ستا ویزه به ولګوو د PTM په ترو او د PTM په ترو به تا ته ویزټ دلته راکړو او سپانسر به دې کړو او دا به وشي او دغه به وشي او هلته به چې دی ثنا اعجاز په ECL او محسن او وزیر به په جیل کې او څه ورته وایي ګلالی به غایب وي نو دا خو نشي کېدی که نه نو ځکه تاسو زموږ سره لکه د بر افغانان سالیډاریټي شو کولی شئ موسټ ویلکم زموږ سره درېږئ خو دا نشئ کولی چې دا PTM هایجیک کړئ او هغه یو پکې څه ته یې پوسټ کړی عبدالقهر چې دا جرمني ته راغلې وه او دا ساري ما راغوښتلې وه او چې دی بیا دا زړه مریضه شوې وه او بلا 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 نو ستا پلار راغوښتلی وم زه ته خو ځان له خرچې نشي پوره کولی د فنډز باندې چلېږي ستا نیکه راغوښتلی وم زه په خپله خرچه راغلی وم او بیماره وم نو افکورس د زړه مریضه لکه زه یم په هغې کې څه د پټې خبره نه ده او هغه اني ټایم په هر چا راتلی شي او دا زما همت و چې زه د هغې سره راغلی وم نو غلی کښېنه او ستا په شانتې نور چې څونه هم دي زه ګورې ډېره ښه یم خو چې بده شم نو بیا ډېره بده نو زما سره ګورې ګرده ایمیلز پراته دي چې هر څه را سره پراته دي ګورې everything from scratch چې دغه PTM په ځای چې تاسو دا هغه جوړ کړو پښتون ډایسپورا جوړه کړه او د ډایسپورا نه فنډینګز چېرته نه راځي and everything I know everything and I have proofs for everything نو ځکه ښه به دا یي که نه چې PTM سپورټ کوئ ګوډ ویل اینډ ګوډ خو په PTM کې دننه ګوتې مه وهئ که دا کار شروع کړو نو بیا به زه ډېر هر څه اکسپوز کړم لکه ستاسو چې کوم خلک چې کوم دي داسې او فنډینګز باید نه ورته کېږي انیویز دا خبرې مې کوله او بله دا چې څه ورته وایي لکه تاسو ما پسې ISI ایجنټ دا او دا ده نو دا خو اټس ناٹ نیو مخکې ISI والو او فوج ما ته وایي چې دا د NDS ایجنټه ده نو اوس تاسو وایئ چې داسې لیکلي تاسو وایئ چې د ISI ایجنټ نو مخکې ما ته ووایئ هغوی وایي چې زه د NDS ایجنټ یم ته وایې چې زه د ISI ایجنټ یم نو ما ته خو پته نشته چې زه کومه ایجنټ یم چې ما ته هم پته ولګي لږ کلیر کټ ما ته ووایه د پروف سره چې زه د چا ایجنټ یم او باقي د غفور سره چې کوم پکچر دی هغه ډېر اولډ دی هغه لا PTM نوی سټارټ شوی نو هغه تاسو نشئ هغه کولی چې هغه یوز کوئ او مې څه خبره کوله زما آیسایټ ویک دي ما ته نه ښکاري داسې لیکلي د غوټې سترګې دومره وڅه دومره هم غوټې نه دي خو خلک خوړی شي او ویده شمړې دا د ویده کېدو ټایم نه دی دلته زه په پاکستان کې نه یم ناسته نه په افغانستان کې ناسته یم پوه شي خپل مرضي ورته کېږم په خپل مرضي پورته کېږم او بل دا چې منظور نیډس ټو بي کلیر دا زه کلیرلی دا وایم چې منظور پښتون دې راشي او دا دې صفا خبره وکړي چې دا PTM چې دی هغه د لر پښتنو غورځنګ دی د بر پښتانه ورسره ودرېدی شي د هغه سپورټ کولی شي خو غورځنګ د هغوی نه دی ځکه چې موږ د پاکستان د آئین دننه حق غواړو یا خو دې بیا دا ووایي چې موږ د آئین دننه حق نه غواړو او موږ حمله کوو او موږ چې دی پښتونستان جوړو بیا دې کلیر خبره وکړي دا ډرامې مه کوئ چې دې خوا نه یو هغه جوړېږي او بل خوا
بل څه لګیا یې وخانده لږ ولې زما تا د پلار باندې دی چې وخاندم چرېږلې او نو غاپې نو I don't care okay خو هسې جواب مې ورکړ چې ستا پلار زه راغوښتی وم چې ته وایې چې لکه قهار همت ته ستا هغه زه دوی سکرین شاټ شیر کړم نو دونه به بې عزته شي لفټ مې در نه دی درکړی اوس بکواس کې چې دا چې دی د دې څه یې وویل چې ما پوسټ اوس ریډ کړ چې دا ما راغوښتی ته څوک یې چې ته به ما راغوښتې زه یو د پي ټي ایم یو ځای ته که پاکستان ته تللی یم که هر ځای خپل اون خرچې باندې تللی څوک په ما دا دعوه نشي کولی چې ما چې دی که نه تاسو زه راوغوښتلمه لږه ته دونه نو هغه شوې چې ته به ما راغواړې بس دا خبرې مې کولې ما پسې خبرې کوی نو بیا به درپسې څنګه خبرې کوم زه خو بیا څوک نه پرېږدم او بلال هدیار وختي کوېسچن کړی و که نه چې دلته نو د لر افغانان څوک دي چې هغه دا غورځنګ تاسو د لر افغانان ته پرېږدئ نو څه به کوي که نه تاسو خو هایجیک کو تاسو خو کمپلیټلی په هر ځای کې صرف د بر افغانان چې څومره هم هغه جوړ شوي په هغې کې د بر افغانان خلک دي د لر په ګډو ښکاري نه لکه غورځنګ د لر دی او دوی پکې د بر لکه نو پوینټ څو کوېسچن ولیکه چې څه جواب درکړم هر پلار مه کوه خوند زه ووایم کوېسچن ولیکه چې زه تا ته جواب درکړم ځکه چې زه ټایپینګ نشم کولی چې ما تاسو سره دونه جنګونه کوله او ټایپینګ مې کوه دا څه دي I said glasses مې څه شو یو منټ سوري چې ما ته ریډ چې که نه چې تا څه لیکلي وایي یو افغان د چا په کار کې ولې سندرغاړی یم څه خپله مور ته دې وایه چې سندره درته زمزمه کړي کار نه درلود خو مړ شوی و افغان او افغانان چې کوم سنسیبل افغانان دي که نه چې کوم زما فرینډز دي او سنسیبل افغانز فرام افغانستان هغوی دا شیزونه نه مایند کوي هغوی لاجیکلی خبره کوي خو دا نور چې دی که نه چې کوم لکه بینډز اچولي او په کور کې د افغانستان د بیرغ چای پیالی پرته نو هغوی کار هېڅ نه کوي افغانستان له او هسې لګیا یي Yeah, I am okay. Oh, salam. Hope you are okay. Of course, okay. Question والا ویده دی څوک دی question والا څوک نشته question والا دا صرف شکنځاو والا خلک دي question دوی ته نه ورځي او نه د دوی هغه خوښي چې څوک question کوي لکه ما ته خو نه دوی وایي چې question مه کوه او خبره مه کوه ولې به نه کوم ستا غورځنګ دی دا د ولس دی It's okay, we got crazy. Yeah, definitely it's okay, but it's not okay. What's you when the grow the glasses? Don't focus on them, always ignore them. Sure. والله ما خپله لیدلی د افغانستان بیرغ پې جوړ شوی په چای پیالې باندې او دوی وایي چې په دې به زه افغانستان فتح کړم افغانستان چې فتح کوې نو لږ سبق ووایه خپل خلکو ته ووایه چې سبق ووایه نو بیا به کار کېږي دا نه چې ته د چای په پیالې باندې د افغانستان بیرغ جوړ کړې او په لاکټ کې د افغانستان بیرغ واچوې او تصویرونه ولګوې او سندرې ووایه او وایه چې ما فتح کړو خود
شکنځا والا خلک دي که نه شکنځا کوي هر چا ته پښتون ډایسپورا په ضد دا به تاسو ګورئ خود پښتون ډایسپورا لکه پښتون ډایسپورا مخکې نه جوړېدله خو چې پی ټي ایم جوړ شو نو پښتون ډایسپورا یې کړه او داسې نور هم ډېر دي هغه لکه د پی ټي ایم نه فایده دې ته وشوه پی ټي ایم جوړ شوی د وزیرستان او د هغه خلکو دپاره چې کوم افیکټډ وو چې کوم ریل وکټمز وو د هغوی نه ګرد فوکس شفټ شو هغه چې لاړو چې پښتون ډایسپورا ته خلک پکې هغه کېږي راولي د لکه خلکو له ویزې کوي او ټیکټس ورکوي او وټ ایور وټس ایور او هغه نور چې کوم ګرده شیزون دي هغه اګنور شو لکه هلته خلک په جیلونو کې ناست دي هغه ولې نه کوئ هغوی دپاره پروټیسټ ولې نه کوئ تاسو په پروټیسټ کې ګډې وډې وایئ او باید افغانستان خلک چې دومره ډېر لکه زما هم په افغانستان زړه هغه کېږي خرابېږي چې تاسو پی ټي ایم دومره سپورټ کولی شئ تاسو پی ټي ایم دومره بره رسولی شئ نو تاسو یو غورځنګ د طالبانو خلاف جوړ کړئ په هغې باندې پروټیسټ وکړئ جلسې وکړئ بهر راوځئ تاسو په طالبانو سره خپله مذاکرات کوئ خپله وایئ چې طالب چې دی پاکستان دی او پنجاب دی نو why do you sit with them on table why you do this table talks with them لاړ شئ غورځنګ وکړئ د هغوی په خلاف ودرېږئ هغې په خلاف نه درېږو خو موږ به د پی ټي ایم سره یو او بیا به لا خبرې نه کوو بیا به خلکو ته وایو چې ته خو د آی اس آی ایجنټ یې لکه هر چا باندې او هغه داود خټک چې په هغې باندې خلک شروع شوي دي او وایي چې دا د آی اس آی ایجنټ و لکه هغه ګرد هر څه ما سره دي هغه د آی اس آی ایجنټ نو بیا خو هر یو کس د آی اس آی ایجنټ دی ځکه چې هغه په خپل وطن باندې مړ و او هغه تاسو ته پته ده چې هغه څه کول نو هغه د کابل نه اوچت شو او هغه سره افغاني پاسپورټ و او کابل د هغه تپوس ونه کو چې چېرته لاړ سړی لکه هغه مخکې کمپین کړی او مخکې ټایم د غني دپاره هغه کمپین کړی او اوس یې څوک تپوس نه کوي چې چېرته لاړو لکه چېرته غایب شو چا اوچت کو ولې اوچت کو نو دا ډریم ورلډ کې چې تاسو اوسئ هغې نه راوځئ ریالټي فیس کړئ according to yours what will be your point to how to support PTM what will be benefit for them yes support them and show solidarity with them but don't poke your nose into their personal matters don't take funds on their name and don't use them او بس چې څوک هغه شي بس په هغې ټک آی اس آی لکه آی اس آی او این ډي اس په دومره فالتو نو چې خلک نه جاسوس جوړ کړي او بیا هغه داسې جاسوس جوړ کړي چې خلکو ته پته ولګي چې دا جاسوس دی لکه دا څنګه جاسوسي شوه بیا خو لعنت شه په آی اس آی داود خټک چا ورک دې عبدالقهار ته مې ډېر زیات اوس راغلی هم چې داسې کار سره وکړم چې یاد لري او دا څه فیک آیډیز چې دي که نه دوی چې لکه فیک آیډیز خو خندا راولي ما ته ځکه چې ته دومره نر یې دومره نر جوړېږي په خپل آیډي راشه که نه زما په شانې مخ ښکاره کړه چې زه تا ومنم چې څوک یې What you planning for tomorrow? Go to sleep. Why should I go to sleep? Should I ask? Okay. I think I should leave it now here. بس ما بس چا خبرې وکړه نو زه پس بیا لایف به راځم دا واورئ
بامان.